علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور لیکل کړي دي چې اکثره خلکو باندې سرسایه د کجورو او کشمشو لازمي خو دوی دغه نه ورکوي او دغه نه ورکوي، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب علي، اول خو تاسو ته د نصیحت او د ورورولۍ په حساب درته یو مشوره در کومه. دا نه چې زه تاسو پیژنم او یا څه مشکل در سره جوړول غواړم، خو نه خیر دی. د ورورولۍ او د مسلمانۍ یو مشوره ده. مشوره دا ده چې کله یو مسله درته نه وي معلومه کنه، نو هغه بیا یقین سره مه کوئ. دا مسله دا خبره موږ په دې ګروپ کې 2-3 ځل مسایلو کې وکړه چې کله یو مسله تا ته نه ده معلومه او ته پکې بل چا نه پوښتنه کوي، نو بیا خو کم از کم یقین سره خو مه کوه، د استفهام او استفسار په شکل باندې بیا کوه. صحیح دی؟ نو کوشش دا کوئ چې کومه مسله درته نه معلومه بیا خلکو سره په هغې باندې کیسه مه کوئ. کیدای شي تا به په دې باندې خلکو سره لانجم کړي چې دلته دې راوړه. مسله دا ده، د دین مسله دا ده چې بعضې امور زموږ په شریعت کې اختیاري وي، هغې کې رخصت وي د شریعت د طرفه، که دا کوي که دا کوي که دا کوي، ستا خوښه ده. دا پکې نشته چې فلانی به دا کوي او فلانی به دا کوي او فلانی به دا کوي، دا نشته پکې. جناب اکرم صلی الله علیه وسلم په دې کې صحیح روایتونه دي متفق علیه د سیاح سته، او داسې روایت هم پکې شته د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې 6 واړو صحیح کتابونه بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه او نسائی ټول را نقل کړی دی. خو په هغې کې خو اختیار دی، هغې کې دی ویلي دي ستا خوښه ده غنم ورکوي، ستا خوښه ده کجوري ورکوي، ستا خوښه ده چې شعیر اوربشي ورکوي، او ستا خوښه ده چې دا دغه ورکوي، دا څه ورته وایي کشمش، او یو ځای کې خو لا عقیق هم پکې راغلي دي. صحیح دی؟ نو بیا ستا خوښه ده چې هغه ورکوي. نو اوس به راشو پنیر چې ورته وایي عقیقو ته. صحیح دی؟ پنیر. اوس به راشو دې مسلې ته، که یو سړي سره 15 اربه ډالري 15 اربه ډالر ورسره او هغه د غنمو سرسایه ورکي، بالکل سرسایه ادا ده، بالکل د ده په سرسایه کې څه کمی نه دی راغلی. لیکن افضله خبره دا ده، ښه خبره دا ده، مناسبه خبره دا ده، د ده د دې مالدارۍ سره خوند دا خبره کوي چې دی هغه ډېرو پیسو والا شی ورکي. دا مناسبه خبره ده، دا د لازم او د غیر لازم نه ده چې په ده دا لازمه ده او په ده دا نه نه نه. ده ته هم دا اجازت دی چې دی د دې غنمو والا دا 200 روپۍ چې دي دا ورکوي، او که هغه 640 ورکوي، او که 1400 ورکوي، او که 2000 ورکوي، دا د ده خوښه ده. لیکن که 2000 یې ورکړي نو ده ته به ثواب لږ ډېر میلاو شي، ځکه 2000 خو د 200 نه ډېرې دي، نو ثواب به ورته لږ ډېر میلاو شي. د ده خو نور ورباندې لازمه نه ده، که دا تا ورنه کړه نو تا سره به بیا دا چې لازم خو دې ته وایي چې دا ورباندې خامخا وي. په دې کې باقاعده طور سره صحیح بخاري روایت دی، صحیح بخاري اول جلد او صفحه د 214 او کتاب الصوم دی، ابواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، غټ باب ورباندې لګېدلی. د قرنګي مسلم اول جلد دی، کتاب الزکات دی، باب زکات الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر. باقي کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باقاعده طور سره روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته باقاعده طور سره مقرره کړې وه نصف صاع من برن، د غنمو نیمه پیمانه یعنی 2 کیلو، او صاع من تمر او صاع من شعیر، او د کجوري یو پیمانه چې هغه 4 کیلو دي، پاو کم 4 کیلو دي خوځه، او صاع من شعیر، او د قرنګي پاو کم 4 کیلو د اوربشو، او د قرنګي مناسب څه دی کاکا د زبیبو، او د قرنګي د عقیط پنیرو ته وایي. وعلى العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها، ومونږ ته دا حکم کړی ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. نو دا وګوره، نو خلاصه د خبرې دا شوه، قربان دې شمه چې په دې کې د شریعت په ژبه کې په دې کې باقاعده طور سره اجازت او چوټي ده، رخصت دی پکې. دغه ځای کې چې کله بیا راځي کنه چې نصف صاع من برن او صاع من تمر او صاع من شعیر، نو په دې کې مرقات مولا لیکي، مولا علی خیری رحمه الله رحمتا واسعه، هغه فيه رخصه، په دې کې اجازت دی، چوټي ده، د هر چا خوښه د اختیار دی پکې چې کوم ورکوي او کوم نه ورکوي، د لازم خبرې پکې نشته. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره کفایت المفتی ډېره ښکلې حل کړې، 4 جلد دی او 314 نمبر صفحه ده، او کتاب الزکات والصدقات، او د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا هندي حل کړې ده، او 2 جلد 191 نمبر صفحه ده، کتاب الزکات دی، باب فی صدقة الفطر، او د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامی حل کړې ده، 2 جلد 393 نواله تر 315 پورې وګد بحث دی، صفحې دي، او کتاب الزکات دی او صدقة الفطر دی. نو خلاصه د خبرې دا شو آشنا
چې دا هغه امور دي چې شریعت په دې کې اختیار سړی ته ورکړی ستا خوښه ده دا کوي دا کوي دا کوي که کم یو سړی وکي په ادا کې هیڅ فرق نه راځي بالکل تینا صدقه فطر ادا ده او بالکل ته ادا ده لیکن دونه خبره ده د فضیلت خبره ده که ډېرې ورکړي لږ ډېر ثواب به وشي او که لږ ورکړي لږ کم ثواب به وشي نور داسې نه چې هغه صدقة الفطر کې کموالی راغی هغې کې کموالی نه لکه مثلا دلته ډېرې روپۍ دي نو کېدای شي ډېر ثواب یې وشي نور اضافي خبره پکې نشته السلام علیکم